اوس څه پیدا دی او دا ولس ته کار وکړه په خدای کې دې څوک په کیسه کې مې 100,000 ټوپک وتړم زه د تم چې ولس ته کار وکړه په پیغوراتو هیڅ شي نه جوړېږي ښه څه رقم کار وکړم ته اوس ماته دا مشوره دا لکه څنګه چې مکتب په خلاف باندې غږ جګ 200 ځوانان د ولاړو سپورټ کولې د ټولو زړونه دې ګټلي هم دا رقم ته ودرېږه د تا په ډله کې داسې خلک دي زه اوس درته وایم زه د تا په ډله کې داسې خلک دي چا او چاته لګیا دي ډاله مه وایه حکومت وایه ډاله مه وایه ډاله امریکا نسي ماتولی حکومت هغه وخت درته چې درې رنګه بیرغ مې وړپی والله که دې حکومت نه درته ووایه نو درې رنګه بیرغ زه څنګه ودروم لیوانه په دې کې سره خلاف کېږم که نه زه دې سپورټر کېږم زه دې پروپاګانډ سپورټر خدای دې وکړي دا اوس مې خلاف شي که ګوره درې رنګه بیرغ زه څنګه ودروم ته ماته وایه زه تا ته وایم دا د ټول افغانستان خلکو زړونه دا ټولو په زړه کې ارمان تاسو نه غواړئ تاسو خو راغلي ګوره د ولس په خدمت لپاره صحیح ده که نه چې ولس ته وسایه نه راوړئ وړ او زوړ او سپین ږیری کونډ او رنډ او ښځه او بچی هر څوک یې غواړي نو دا ټولو خبر نه مني تاسو د خپل 15 لکه 4 لکه کسانو خبر منئ 15 لکه دا څه کوي 40 میلیونه 80 میلیونه ګوره سپین درې رنګه بیرغ به ما هغه وخت رپولی چې اشرف غني نه وای تښتېدلی محب نه وای تښتېدلی سامي سادات نه وای تښتېدلی د تاسو زرګونه دوزمات جنرالان فیسبوکي جنرالان دې نه وای تښتېدلی مونږ به دا بیرغ رپولی منې چې مونږ به دې بیرغ ته وکړو مونږ به اشرف غني رایاد شو دې بیرغ ته به مونږ کته سامي سادات به رایاد شو دې درې رنګه بیرغ ته به مونږ کته هغه هی او ها نه د دفاع وزیر هغه به دې رایاد شو مجبوره ولرې امکان د 40 کاله د تا مشران نه و تښتېدلي د 40 کاله تا مشران چیرې پټ وو چیرې تښتېدلی دا په قطر کې په یوه کوڅه کې د 400 کوره پراته دي چا پیغور درکړه په پاکستان کې نه پراته چېرته لږ صبر نه کوه که نه ګوره دا پیغورونه یو بل ته پیغور خبره نه ده پیغور نه در کوم حقیقت درته وایم پیغور والا دې زه نه یم